ساينس د قرآن په رڼا کې داسې معلومات چې شاید تاسو چیرته نه وي لوستلي. ساینسي رازونه رښتیا څه دي؟ نړۍ کشف کړئ. نړۍ له موږ سره وڅارئ. د پښتو ډیسکوري ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ګرانو لیدونکو، مغربي کلتور چې موږ او تاسو ته د تعلیم او ترقۍ لارې هوارې کړي دي، هلته یې زموږ د معاشرت لپاره د ذلت په سمندر کې د ډوبېدو په خاطر داسې اسباب تیار کړي دي چې موږ او تاسو یې د مخنیوي لاره نشو نیولی. نن په ظاهر کې دا دنیا د ساينس او ټکنالوژۍ له ترقي یافته دور څخه تیریږي او لا پرمختګ روان دی، لیکن له دې سره سره په تاریخ کې داسې تورې برخې یا سیاه په انګلیسي کې ورته بلاک جاب یا کاین هم ویل کیږي چې د انسان اعتبار له انسانیت څخه د پورته کېدو لپاره کافي ده. لیدونکو، د دې ترقي یافته دور تر ټولو بهترین ایجاد انټرنیټ دی. په دې کې هیڅ شک نشته چې انټرنیټ زموږ لپاره ډېرې د ژوند لارې اسانه کړي دي، لیکن د دې بل طرف ته داسې تورې دندې هم منځته راغلي دي چې کله موږ د دې په اصلیت پوه شو نو انسانیت به وښورېږي او انسانیت به حق حیران پاتې شي. د نن په ویډیو کې د داسې موضوع په اړه خبرې کوو چې شاید ډیر کم خلک ترې باخبره وي، د څه په پوهېدلو چې یقینا په تاسو باندې به د تعجب غر راولویږي او حق حیران به پاتې شئ. نو ګرانو لیدونکو، تاسو پوهیږئ چې کوم انټرنیټ موږ او تاسو استعمالوو د پوره انټرنیټ 4% حصہ ده. یقینا تاسو به حیران شوي وئ، لیکن دا حقیقت دی چې په دې ټوله نړۍ باندې د دې ویب کوم جال چې پروت دی، موږ یوازې د دې 4% استعمالولو ته لاسرسی لرو. د دې باقي حصہ کومه یوه ده او په څه ډول استعمالیږي، په دې باندې موضوع لرو. نو لیدونکو، دا پوره انټرنیټ په 2 برخو ویشل شوی دی. لومړی سرفیس ویب او دوهم ډارک ویب. ګرانو لیدونکو، د انټرنیټ 4% حصې ته سرفیس ویب ویل کیږي، په کوم کې چې ګوګل، یوټیوب، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او په همدې ډول په سلهاوو عام براوزر شامل دي. یعنی دا هغه برخه ده چې عام انسان یې استعمالوي، لیکن د دې 90% برخه کوم ته چې ډیپ ویب ویل کیږي د نن په ویډیو کې بحث کوو، کوم ته چې لاسرسی یا رسیدل د کوم عام انسان په وس کې نه ده. او همدا ډارک ویب په 2 برخو ویشل شوی، کوم ته چې ډارک ویب او مریانه ویب هم ویل کیږي. ډیپ ویب حصہ یعنی ډارک ویب له هغه حقایقو څخه مالامال ده چې ډېرې زړه راښکونکي او زړه بږنونکي خبرې اترې دي. د دې په رازونو د پوهېدو لپاره ډېر ریسرچ ته ضرورت دی او مشکل کار دی چې د دې په باره کې مو پیدا کړي دي. هغه دا دي: له ټولو نه لومړی مهمه خبره ده چې دې ته د لاسرسي لپاره کوم عام براوزر نه استعمالیږي. دې ته د لاسرسي لپاره خاص ډول براوزر او سافټویر استعمالیږي، مثلا TOR، سیلک روډ، ویډیو پلینټ او هیډن ویکی او داسې نور. ګرانو لیدونکو، دا هغه براوزر دي چې عموما دې ته د لاسرسي لپاره استعمالیږي، لیکن د دې په اساس صرف 18% معلومات حاصلولی شو. ډارک ویب د خطرناکو او رازدارو خبرو ویب بلل کیږي، کوم چې انتهایی د رازونو یوه ډیره لویه خزانه هم ورته ویل کیږي. له دې څخه علاوه 550 بلیونه خلک دې ته لاسرسی لري. د دې 550 بلیونو خلکو رسمي سند ورسره ثبت یا لیکلی دی. په دې کې 6608 سایټونه موجود دي، کوم ته چې ډارک ویب ویل کیږي، او دا له دولت یا ګورنمنت څخه په پوره ډول خفیه یا خوندي کار کوي او د دې کارکوونکي هم ورسره راضي دي او د دې په باره کې هر ډول راز له ځان سره ساتي. له دې نه علاوه په دې ګندګۍ کې حصہ اخیستونکي د هر ډول انسانیت سوس او حیوانیت پرست خلک ورڅخه جوړیږي. لیدونکو، د دې په منځ کې چې کوم مارکیټ فعال دی ډارک مارکیټ بلل کیږي. ویل کیږي په کوم کې چې ټول غیر قانوني او غیر انساني کاروبار لکه غیر قانوني درمل، نشایي توکي، اصلي او پرمختللي وسلې لکه کلاشینکوف څخه نیولې تر راکټ لنچر پورې وسلې موجودې دي او مختلف ډوله وسله جوړونه پکې هم موجوده ده. او د تعجب خبره دا ده چې په دې مارکیټ کې د ټرانزیکشن لپاره د استعمال کرنسي کومه عامه کرنسي نه ده، بلکې بیټ
کوین یا کریپټو کرنسی استعمالیږي. په دې کې دننه ډیر غیر محفوظ کیټ روم موجود دي کوم چې د پریشانۍ خبرونه خپروي. په دې ویب کې د خفیا قتل لپاره ځان ته مارکیټ دی. په دې کې د خفیا قتل لپاره هر څوک چې وغواړو مړی کړو په منظم ډول کاروبار یې کیږي. په دې کې د کرایې وژونکي موجود وي چې هغوی د هر ډول کار لپاره مختلفې بیې ټاکلي وي چې د میلیون پورې رسیږي. ګرانو لیدونکو په دې کې تر ټولو دردناک او زړه بغنونکي خبرې دا دي چې د دې ویب 80% برخه د ماشومانو او نجونو د بېحیایۍ او د ښکلا کاروبار کیږي چې مختلف خلک د زړه د تسکین لپاره د ماشومانو اختطاف، فریب او د حد درجې فحش نګاري لپاره په منظم ډول پیسې اخلي او د دې وحشتناکې ویډیوې ریکارډ کوي او انټرنیټ ته پورته کوي چې په دې کې په ماشومانو باندې ظلم زیاتی کوي او په دې کې نوموړي ماشومان سا ورکړي او له منځه لاړ شي. دې سایټونو ته د هیکرانو لوی سایټ هم ویل کیږي چې د دې په اساس د ورځې 15,000 سایټونه د دې هیکر په اساس هیک کیږي. په دې کې له ځناورو څخه نیولې د انساني غوښې او وینو کاروبار هم کیږي په کوم کې چې انساني غړي خرڅيږي. یو بل د تعجب وړ حقیقت چې د دې ویب یوه برخه ده هغه دا ده چې د مړ شوي انسان سره د خبرو کولو طریقې په لاره اچولې دي. دوی په ځینو سایټونو کې داسې ویل کیږي چې د مړ شوي انسان سره د خبرو کولو په منظم ډول درس ورکول کیږي او د دوی په اساس هغه ماشومان چې د میسکیریج په اساس مړ شوي وي د هغوی د روح د حاصلولو نه وروسته د خپلو مقاصدو په اساس استعمالیږي. د دې څخه علاوه میچ فیکسینګ او د دې ناجایزو شرایطو کاروبار هم کیږي. لیدونکو دا څو دلدوست او غلیظ حقیقتونه وو چې د دې ویب سره تړلي دي. له دې نه علاوه ځینې داسې رازونه دي چې اوس هم د پردې تر شا دي او د تعجب خبره ده چې هیڅ کوم ګورنمنت د دې په بندولو کې ناکام دی ځکه چې دا ډیر وخت په وخت او اساس او مشکل کار دی. د دې جال په داسې انداز په موږ راخور دی چې د دې پرې کول د چا په توان کې نه دی او دا زموږ معاشرې د سخت تباهۍ طرف ته بیایي. ډیر داسې مشهور د هالیوډ فلمونه لکه جان ویک لومړی، دوهمه او دریمه برخه که چیرته مو نه وي لیدلي نو حتما یې وګورئ او اوس په پښتو ژباړه هم پیدا کیږي او داسې نور ډیر فلمونه دي خو د دې ویډیو د اوږدېدو په خاطر همدا کفایت کوي. دا د وخت په پناهګاه کې پټ رازونه دي چې له راتلونکي وخت سره سره به موږ ترې خبرېږو. الله جل جلاله دې موږ له داسې خلکو څخه پناه راکړي او په حفاظت کې مو دې وساتي. امین. له تاسو څخه مو گزارش دا دی چې د داسې سایټونو څخه لرې اوسئ چې د انسانیت او اخلاقیت څخه بهیر وي ځکه چې دنیوي نقصانات یې ډیر دي او په خپلو لاسونو به مو اخروي ژوند هم خراب کړی وي. له همدې نصیحت سره زموږ ویډیو ختمیږي.